په خپلو کورنیو کې دا معیار مه ګرځوئ چې چا پیسې او عاید ډېر راوړل، اقتصادي ګټه یې ډېره وه، هغه دې بیا په کور کې ولو که کشر هم وي حاکمیت کوي. اصلا په کور کې د کورني ژوند ټولو ارزښتونو ته په کتو باندې معیار دا وګرځوئ چې یو بل ته د معنویاتو له اړخه څخه ارزښت ورکوئ. معیار مو په کور کې تقوا وګرځوئ، دیانت وګرځوئ او له دوستانو سره تر ټولو حسنه اړیکې. زموږ نن تر ټولو د سترو ناخوالو څخه یوه ناخواله دا ده که څوک ګټونکی وي هغه د پلار زوی هم دی د مور زوی هم دی. اما که یو کس یو څه لږ عاجزه و، لږ څه غریب او فقیر و، هغه یو څه سینه او حوصله درلودله، بیا نو ټول کور ورته پر یوه خوا سي او ټول یې ټکوي. آیا وجدانا دا خبره درته منلو ده؟ فرض که پر ځان باندې یې قیاس کو، آیا داسې یو حالت به د منلو وي؟ نو په خپل ځان کې د هغه ستر رب جل جلاله څخه باید وبېرېږو او هېڅکله د ژوند کولو او د ژوند تېرولو دپاره معیار دا ونه ګرځوو چې توپیریز چلند وکړو او یوازې پر هغه چا متمرکزه سو چې هغه زما مادي سرچینې او منابع په ده باندې ډېرې پوره کېږي. راسئ د ژوند ارزښتونه وپېژنو او دغو ارزښتونو ته په کتو باندې د عزت، سرلوړۍ او خوښۍ ژوند ترلاسه کړو.